د کابل ښار زړه کې داسې یوه تاریخي کوڅه شته چې د سندرو او مرغانو په نغمو ژوندۍ ده. دا کوڅه نه یوازې د ښکلو مرغانو لپاره مشهوره ده، بلکې د خپل تاریخي میراث او ځانګړي بازار له کبله بېساری ارزښت لري. په کابل ښار کې د کافروشۍ تاریخي کوڅه د سندرو او رنګونو نړۍ ده. دغه کوڅه چې شاوخوا 200 کلن تاریخي قدامت لري، د بیلو بیلو ډولونو خوش آوازه مرغانو د پیر او پلور لپاره مشهوره ده. دلته د مرغانو ښکلا او خوږې نغمې هر لیدونکی جذبوي. قاري عبدالعزیز چې شاوخوا 25 کاله یې په همدې کوڅه کې د مرغانو کاروبار کړی، وایي چې له دې بازاره ځینې قیمتي مرغان لکه باز او بلبل د لکونو افغانیو په بدل کې عربستان او نورو هیوادونو ته وړل کیږي. هغه زیاتوي چې دغه بازار نه یوازې کورنۍ بلکې نړیوال شهرت هم لري. دیگه پرنده است، هر رقم پرنده است میارن میادرش. مردم خارجی داخلی تقریبا کوچه قدامت بسیار تاریخی داره، تقریبا از 100 سال هم زیاد میشه. دیگه جای مردم شوقی کابل میایم گندشکار میگیرن و میخرن و مفروشن و این کار روان است دیگه. میگه نه یک توتی از 80,000 قیمتشه. توتی عادی توتی 80,000 1 لک قیمتشه. او بازار که میارن او 20 لک 40 لک بازار مردم عربستان میبره به شکار او به شکار. یوازې خوش آوازه مرغان نه، بلکې په دې کوڅه کې خټین او له واښو جوړ شوي د کورونو وسایل هم پلورل کیږي چې د افغانانو د هنر او خلاقیت لپاره ښکلی انځور وړاندې کوي. د دې مرغانو ډیری یې د هیواد له بیلابیلو سیمو څخه راوړل کیږي، په ځانګړې توګه د ښکاریانو په وسیله، او ځینې نور یې له بهرنیو هیوادونو څخه دلته راځي. دا بازار په ځانګړي ډول د هغو کسانو لپاره زړه راښکونکی دی چې د ښکلا او سندرو شوق لري. خود اینجا خود نمی شوق است که یکی شوق کوکا میکنه، یکی شوق گنجشکا میکنه، یکی شوق سایره را میکنه، یکی شوق آدم چهره را میکنه، یکی شوق توتی را میکنه، یکی شوق کفتر را میکنه، یکی شوق این گلسر را میکنه. منطقه این شوقات که مردم میکنه و میخره و میره. که څه هم د کابل ښار ډېرې برخې د وخت په تیریدو سره په عصري ودانیو بدلې شوي دي، خو د کافروشۍ کوڅه اوس هم خپل پخوانی جوړښت او خړ دیوالونه یې ساتلي، چې د تاریخي میراث د خوندیتوب ښه بیلګه ده. د کافروشۍ کوڅه نه یوازې د کابل د تاریخي او کلتوري میراث یوه بیلګه ده، بلکې د خوش آوازه مرغانو، دودیزو وسایلو او ځانګړي هنر لپاره د خلکو یو مرکز هم ګڼل کیږي. د دې کوڅې ځانګړی ژوند او تاریخ هر افغان ته د هیواد د فرهنګي میراث یادونه کوي.